یا الله پاکه ستا د امتحان نه یو موږ په خپل امتحان کې کامیاب کړي ستا بندگان تا ته تسلیم دي یا الله پاکه ته له موږ نه راضي شي موږ له تا نه راضي یو یا الله پاکه ته پرې ټولو مسلمانانو ورحمېږي بالخصوصتا په افغانانو ورحمېږي لدې کلي کډوړه ما راغلم تنګ له بدم نه یو هره ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو لدې کلي کډوړه ما راغلم تنګ له بدم نه یو هره ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو د شپون کې شپېلۍ خاموشه ده رمې شورې ورک شوی د لیوانو پاچاهي ده کوچیان تښتې له کېږدیو هر دیوال سوری سوری دی هر منبر محراب شهید دی دلته هره ورځ باران وي د بمونو د مرمیو که وخت راغی له یو چا به د هر شي پوښتنه وکړم د غمیو د لرګیو د پګړیو د سړیو ان په ما به د احمد کور ته راغلو احمد هغه شخص دی چې د مزدورۍ پسې وتلی شخص چې خپلې کورنۍ دپاره حلاله نفقه راوړي خو چې کله نه چې خپل کور ته راځي د مسافرینه او چې خپل کور ګوري ړنګېدلی دی هر ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو دلته یو مذهب چلیږي دلته یو مذهب رواج دی دلته ډېر احمد نن ورځ راغی خپل کور ته او چې د ده باندې دا کور په سترګو څنګه ښکاري کله نه چې دا د مسافرینه راتللو او خپل بچي به د دې مخې ته منډه وهله مور به سترګې په لار وه ورته پلار به سترګې په لار و افسوس چې نه بچي شته نه پلار شته نه هغه خوږه مور شته وکړم د غمیو د لرګیو د پګړیو په کور کې 9 تنه شهیدان ورکړه او کور یې په دا رقم ړنګېدلی دی چې یوه کوټه هم جوړه نه ده پاتې احمد د خپلې غریبۍ او خپلې مجبورۍ مسافر کړی احمده هغه مور هغه پلار او هغه ستا بچي او هغه ستا مېرمن نن ستا سترګو کې نشته ستا به دا ارمانو چې زه به بېرته راځم او په دې امید وي چې زه به مې خپله مېرمن ګورم خپله مور ګورم خو نن هغه ته نه شي کتلی هغه څه شولل بس دا خدای نه ورسېدل که نه زړه که مې ډېر احساسات وي چې زه چې خپل وطن ته په رګ سات رادرېږم که نه ډېر دې نه وي که نه څونه وخت کېږي چې مسافر یې 5 میاشتې مې شي 5 میاشتې دې نه مخکې مسافر شوی وي اول 5 میاشتې مسافر کله نه چې ته د کور نه مسافر کېدلی مور دې تا ته دعا به هم کړي هغه بچي به تا پسې ژړلي وي چې پلاره چې په خوشحالۍ راشي مور به تا ته دعا کړې وي چې زه زوی الله دې مل شه هغه مور نن د دعا نه ته پاتې ستا دعا چې تا ته مور کوله او هغه پلارجان چې تا ته کوله هغې نه ته نور بې برخې شوې بلکل بې برخې شوم که نه زه اول تلله وطن ته زما د ټول رخصت درکوه که نه چې دا د روغانو یک چې څوک نشته که نه ماحول ټول خالي ده د پګړیو د سړیو ان په ما باندې شکی کړي بدګمانه بشي ګراني د نفرت تخم کرلې راته کور کې څو پردیو لدې کلي کډوړه ما راغلم تنګ له بدم نه یو هر ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو نر پلور 2 سره په داسې کړي وي ټول داس بدیا باندې چا مو مجلس کړه دا وکنه ستاسو مجلس زه دا ځای مجلس کړه د مور پلار سره باندې مجلس دې کې کوله
اوس په مجلس چا سره کې نشته څوک چا سره یم د مجلس والا سړی دی ختم یو دا سړی نشته چې زما تاسو سره لري پکا کریو میړنیو زړه می واخله زړه می درکړو زړه می زړه تا درلیک دی کړه زړه می زړونو زورولای زړه می چوي له بدمرغیو که وخت راغی له یو چا به د هر شي پوښتنه وکړه مشر باچا یم او دا بندوزه ډېر احساساتي وه چې دا ښه دی ځکه چې دا درې ورځې مکتبي ناشتانه مدرسه ته ګاډ و زه ډېر په خوښ شولو چې دا دمرم باچا یې لوښه چې مدرسه ته ګاډ شه که نه بس دا کیسې د ماحول وګوره بلکل رښتیا هم اولاد د زړه تکړه وي او چې هر څونه سړی ستړی وي خپل کور ته راشي او خپل بچی هغې کې ونیسي هغه ماندګي د منځه ځي مانځه ځي بلکل دا څوک وینه که نه چې زه بچیونو ته ښه وینه چې زموږ ته مخته شوي وای که نه یا داسې ښه جامع مجلس مې سره کړی وای دغه باندې کورته لوړې رغلی نه یم ډېر تلای نه شول وایي زما د مجلس څوک نشته دی زما د خواخوږي څوک نشته چې زه وغږېږم ورسره مور پلار او 7 نفره د فامیل غړي چې مېرمن او بچي مې وایي هغه بچي سره ما زنګ وهلو او خبرې به مې کولې چې بچی څنګه خو نن زما هغه بچی نشته زما هغه بچی چې وړوکی مې رالوی کړی زما هغه بچیان چې ما به ورسره مینه او محبت کولو هغه بچیان د خاورو سره خاورې شول ستا په زړه څه ګرځي احمده په زړه دې غټ ارمان څه شی دی زړه خو مې داسې ډېر ارمندي نه دي که نه ټول ارمندي نه دي د کور د میر د پلور د بچیو دی که نه چې میر پلور یې مو ژوندي وایي بلکل زه پرې چې وغواړم همیش مې ټلیفون میر پلور سره کړه چې تاسو خوشحاله یې زه خوشحاله یم که نه بس دی نه وي موز شم سفرتیا ته شته که نه زه نور ورځم احمد وایي زما غټ ارمان همدا و چې زه مې خپل بچیان او خپل مور او پلار مې په خوشحالۍ وګورم او زه یې وګټم او خپلې بچیان او خپل مور او پلار ته یې ولېږم او په خپلو لاسو باندې رښتیا ښایسته انګړ و ښایسته کور و بدرنګ شولو داسې بدرنګ شولو چې د کور 9 تنه غړي د لاسه ورکړه احمد لاړو د مزدورۍ ووتلو د غریبۍ ووتلو بس بیچاره به دې کنډر کنډر کورو ته ګوري هغه کوټو ته به ګوري چې په دغه شداره کې زما هغه بچي به سر راښکاره کولو او چې غږ به یې کولو ماما او مور به مې دروازې نه غږ کړلو چې احمده زویه زه الله دې مل شه او پلار به یې پوښتنه کوله چې زویه ورځ دې څنګه وه هغه پلار او هغه د کور غړي نن نشته په دې کور کې ته پاتې شو یک یو زه پاتې شو غاړه راکړه احمده زه دې مرور یم د ناهدي خور په لاره د کافرې بلاګانې عزت وړي زما د بدن اخته زیګ شي کله چې د دې د کور قصه کوم دا هغه قصه ده چې واقعیت دی واقعیت جریان لري هو یو اته او ډېر داسې کور ړنګېدلي چاته ځان ورسو او دا یو زړګی چاته ملهم شي خو صرف تسلی ورکو د دې په غم کې شریک یو د دې په درد کې شریک یو په دې خاطر چې مسلمانان یو او مؤمنان یو احمده دا به سوال کې الله ته مونځ دې کولو نفل دې کولو چې څه ستا رضا ده زما قبوله ده په دې حالم شکر تا راکړي تا واخیستله داسې یو بهترینه تحفه راکړي چې زما فکر او پام بدل شي الله کړی شي هر څه الله کړی شي بېشک زه نور څه وایم بس الله درنه راضي شي دا څه وکړل الله وکړل بله مې ګناهګاري خو چې داسې به زه کیسې وکړي که نه بس الله دا مې صبر وکړو الله دا تاسو خوشحاله اوسېدي د خلک مې
سره هغه درس اړیکه که نه دا د تاسو بالکل خوشحاله اوسئ عزت وکړو خوشحاله اوسئ منګه یا الله پاکه ستا د امتحان نه یو موږ په خپل امتحان کې کامیاب کړي ستا بندگان تا ته تسلیم دي یا الله پاکه ته له موږ نه راضي شي موږ له تا نه راضي یو یا الله پاکه ته پرې ټولو مسلمانانو ورحمېږي بالخصوصتا په افغانانو ورحمېږي ډوله ما راغلم تنګ له بدم نه یو هره ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو له دې کلي که ډوله ما راغلم تنګ له بدم نه یو هره ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو احمد وروره دا 1,00,000 افغانۍ دي دا د عطا فاونډیشن له تاسو حق ورسره دا هرې شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ ورکوم که تا ته ما خوراک راوړي ستا د پخلي څوک نه و نشته که تا ته ما کاسي راوړي ستا د کاسو څوک نه و نشته بالکل نشته دغه پیسې په دې باندې ته خپل قرض خپل هغه څه چې کړي هغه په اخلاص کړي او الله تعالی دې تا ته د خوشحالۍ ډک ژوند درکړي امین دا د تاسو خوشحاله یو غاړه هم راکړه او داسې فکر وکړه چې عطا ستا سکه ورور دی ما ته زنګ هم وهلی شي میسج هم کوی شي دلته خو موبایل کار نه کوي چې وړاندې ساحې ته تلي او میسج کوه الله دې عزت د زړه ټکور دی په ما وباسه راکه غاړه تکور کې څو پردیو لدې کلی که ډوړه ما راغلم تنګ له بدم نه یو هره ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو دلته یو مذهب چلیږي دلته یو مذهب رواج دی دلته ډېر له عقل خلاص دي په مذهب د تربګنیو دا وطن د میوندونو دا وطن د ملالیو دا وطن شهرت لري په کاکریو میړنیو زړه مې واخله زړه مې درکړو زړه مې زړه ته درنږدې کړه زړه مې زړونو ځورولی زړه مې چې وي له بدمرغیو که وخت راغی له یو چا به د هر شي پوښتنه وکړم د غمیو د لرګیو د پګړیو د سړیو لدې کلي که ډوړه ما راغلم تنګ له بدم نه یو هره ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو مسلمان یم افغان یم پښتون